نن ټوله دنیا چې چا سره میلاویږي نو وي پریشانه یم او چې څوک هم د دعا دپاره یو مسلمان ته وایي نو ډېر خلک په دې کې د پریشانۍ وایي چې یاره ډېره پریشانۍ دي راته چاته د بچو پریشانۍ وي بچي نافرمان دي بچي خبره نه ماني بچي ورته رانیغېږي چاته د لوڼو د طرف نه پریشانۍ دي چاته مالی پریشانۍ دي تنګ دسته دی او چا نه خلکو پیسې قبضه کړي دي څوک په حرام خورۍ کې مبتلا دي چاته د ښځې پریشانۍ دي او ښځې ته د خاوند پریشانۍ دي چاته د ګاونډ پریشانۍ دي دې سره به څه کوو د دې علاج څه دی چې دا ټولې پریشانۍ ختمې شي نو زما وروڼو یو خو دوه قسمه پریشانۍ دي یو خو دنیا کې چې سړی اوسیږي نو څه نه څه تکلیف خامخا دنیا کې که یو سړی یو باغ کري ځمکې خپله ده او دې په هغې کې یو باغ نال کوي نو دې سره هم تکلیفي دې تکلیف ته به دې غاړه ږدي دې به اوبه خور کوي د دې باغ حفاظت به کوي د دارو درملو غم به وله کوي د شپې به هم دې پاسې چکر به لګوي څوک د میوو نشو کوي مارغانو نه به هم ساتي نو دنیا کې چې خوشحالي کله هم سړي ته راځي او یو باغ نه میوه حاصله یا هر قسمه خوشحالي وي نو تکلیف په خامخا واحد جنت دی چې هغې کې تکلیف نشته لیکن یو هغه تکلیف دی هغه مصیبت دی چې سړی ډېر زیات پریشانه کی او ډېر خلک د هغې نه شکایت کوي صاحب بچي مې نافرمانه دي زه څوک یم زه خو د بچو د لاسه په ټینشن کې پروت یم د ښځې د لاسه ښځه خاوند یادوي ګاونډي ګاونډي یادوي دا ولې وروڼو مونږ الله هېر کړی دی او قرآن شریف کې الله پاک فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا چا چې زما د ذکر نه غفلت وکړو زه یې هېر کړم دنیا ته یې مخ کړه او ما ته یې شا کړه نو ژوند به وله تریخ کم تریخ دی به سهار هم خپی ماښام به هم خپی د ده به کور هم ژوند د پریشانۍ وي او بار به هم ژوند د پریشانۍ وي دی د دنیا ژوند تریخ دی او آخرت کې به سي ونحشره یوم القیامت اعما قیامت پر ورځ چې دی پاسوم او بیا حساب کتاب میدان ته را جمع کو نو دی به په سترګو ړوند دی ړوند قال لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا الله ړوند دی ولې را پاسولم دې میدان ته مې ړوند ولې بوځې زه خو په سترګو جوړ ومه الله وایي کذالک اتتک آیاتها فنسیتها تا له زما آیتونه راغلي و تا هېر کړي تا زما قرآن ته زما دین ته توجه نه وه کړې زه دې هېر کړی وم وکذلک اليوم تنسا نن زما نه هم هېرې د خدای هېره دا نه ده چې خدای په یاد کې نه دی نه نن تا سره د رحم څه معامله نشم کولی لوی مصیبت نن د الله د ذکر نه د غفلت موبایل دی خفه کېږئ ما دنیا نن په موبایل لګیا د سار چې پاسې لومبې سترګې په موبایل لګي ماسخوتن چې وده کېږي په سینې موبایل پروت دی دفتر کې بابو صاحب موبایل افسر صاحب موبایل په لاره د ټریفک پولیس موبایل او په لارو کې خلک موبایل او دا ټچ موبایل او په هغې ټوله ورځ فیسبوک دی او بل شی دی او بل شی دی بل شی دی تسبیح به د چا جیب کې ونه ویني موبایل به جیب کې پروت دی خدای هېر کړم او دا الله هېر که الله به موږ څنګه یاد کړي الله وایي فذکروني اذکرکم ما یاد که زه دې یادو فذکروني ما یاد که اے مسلمانانو ما یاد کې اذکرکم زه به تاسو یاد کړم تاسو ما نه یادوئ زما څه کار چې تاسو یادو ما نه یادوئ زه تاسو سره مدد ولې کوم دغه پریشانۍ کې به پروت دی ټینشن کې به پروت دی ګورو به سره هم خدای هېر کړی الله یاد کې مسلمانانو
زړه کې خدای یاد کړئ، ذکر کوئ، تسبیح جیب کې واچوئ، لا اله الا الله، د الله ذکر کوئ، الله الله کوئ. شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه د دهلی جامع مسجد کې ودرېد او د جمعې تقریر کې اعلان وکړ، وی اے د مغولو بادشاهانو ستاسو خزانې د سرو سپینو نه ډکې دي. اے د مغولو بادشاهانو ستاسو خزانې د هیرو جواهراتو لالونو ملغلرو نه ډکې دي. اے د مغولو بادشاهانو ستاسو خزانې د دنیا د مال او د دولت نه ډکې دي، خو چې زما زړه د کم څیز نه ډک دی، قسم په خدای د مغولو بادشاهانو د هغې مقابله ستاسو خزانې نشي کولی. ماړه کې چې کومه خزانه پرته ده، زما زړه کې چې کوم څیز پروت دی، د مغولو بادشاهانو تاسو ټول چې راجمع شئ، ستاسو خزانې او سره او سپینه او هیرې او جواهرات زما د زړه د خزانې مقابله نشي کولی. خلک حیران دي چې لکه څه پروت دی، دی پخپله وایي زما زړه کې الله پروت دی. ولذکر الله اکبر، زما زړه کې الله پروت دی. چې زما زړه کې الله پروت دی، د دې الله مقابله ستا خزانه نشي کولی. تا خزانه تا سره دشمن نشي یو ځای کولی، زما الله ما سره دشمن هم خپله راوستی شي. او هغه څنګه یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی، ډېر لوی بزرګ، هغه د الله نه یو ځل سوال وکړو د الله په دربار کې. شیخ عبدالواحد رحمت الله علیه نیک سړی و، روجې، قیام اللیل، د شپې عبادتونه. الله نه سوال کوي، الله ما به جنت ته بوځې، خو درخواست کوم الله ما ته زما د جنت ملګري مخایل. دا کمې ښځې چې د سړي په نکاح کې مړې شي، دا به جنت کې سړي سړي د خپلې ښځې. کومه ښځه چې د چا نکاح کې مړه شوه او چې کمې پیغلې زړې شوي دي، خاوند یې نه دی کړی نه دی کړی، هغه به الله په جنت کې به د جنتیانو له ورکړي. ما ته الله د جنت ملګری وښایه. الله ورته د جنت ملګری وښولاوې، یو حبشیه جنۍ ده، په حبشه کې د پلانکي ځای کې کلي کې ده، د پلانکي محله کې ده، نوم یې میمونه دی. دا به د جنت ملګری ده. دا د حبشې خلک تور دي، اوهو خو دا دلته تور دي د شکل نه، بیا په جنت کې به بیا د دوی حسن، د جنت والا حسن به داسې چې هغه اوس زمونږ په نظر نه راځي او نه هغه مونږ تصور کولی شو. د فوراً کونټۍ راواغېسته و، حبشې ته لاړ، هغه کلي ته لاړ، هغه محلې ته لاړ، هلته یې تپوس وکړه دلته څوک میمونه جنۍ شته وي او څه کوي، د دې خلکو ګډې چیلې سره یې شپونکې ده. څه شوه؟ وایي ګډې چیلې په مخه کړي دي، مخامخ دې خوا تللې ده، نو زه ورپسې چې کوم ځای به ګډې چیلې سره یې دې ورپسې لاړ. چا نه یې تپوس وکړه هلته میمونه څوک شته جنۍ وې؟ دا مخامخ اونې لاندې چې ولاړه ده دغه ده، یو توره جنۍ ده او د اونې لاندې دا ولاړه ده او په مونځ ولاړه ده، مونځ کوي او ګډې چیلې سریږي او د ګډو چیلو نه ګیر چاپېره شرمخان او زمري ولاړه دي. دا ګډې چیلې د دې سر اندازې نه بار نه پرېږدي، چې دا چیلې خوازي ګډه دي، ازمري ورته ولاړ دی، هغه څوکیدار دی. شرمخان د ګډو چیلو څوکیداران دي، بار یې نه پرېږدي دا ګیا ته چې دا ګډه چیلې لګي خپله ګیا وخوري، ونه تښتي او څوک یې غلا نه کي. شرمخ چې څوکیدار شي څوک به چیلې پټه کي، بل څه شی پرې را نه شي، سپی صحرایي چې دا ګډه چیلې ښکار کي، شرمخان څوکیداران دي. چې سلام یې وګرځاو، شیخ عبدالواحد ورغی، میمونې ته وایي، وی ته میمونې؟ وی او ورته څه وایي؟ ورته وایي وی ای عبدالواحده زما او ستا د ملاقات دی، خو جنت و دلته څه کې؟ زما او ستا د ملاقات ځای جنت دی، ته دلته څه کې؟ وی ما د الله نه سوال وکړه چې الله ما ته وښایه د جنت ملګری، نو الله وی زه ورشه الله را لېږلی ده، خو یو تپوس ته نه کوم، نورې خبرې نه کوو.
د کله نه ستا د دې ګډو چیلو د شرمخانو جوړه راغلې ده. دا خو د یو بل دشمنان دي. دا خو عجیبه ینم هلته ګډې چیلی دي شرمخ د ګیر چاپېره تاو دی او د شرمخ په ذریعه ستا د ګډو چیلو حفاظت کېږي. دا د شرمخانو ګډو چیلو جوړه دی کله راغلې ده او ته وایي د کله نه چې زما د الله سره جوړه راغلې ده. کله نه چې ما الله سره جوړه راغلې ده بس د الله د کائناتو زما د څاروو سره جوړه راغلې ده. ای مخلوقه د خدای الله سره جوړه وکړې. موږ سره الله څونه څه نه دي کړی او څه احسان الله نه دی کړی او معمولي غوندې عبادت یې راته لازم کړی چې دا کوه. نو موږ ټوله ورځ موبایل او ټچ موبایل او تصویرونه او فیسبوک دروغ ټول دروغ. په دې موبایل د خدای ذکر ولې نه اورې؟ په دې د علماو تقریرونه ولې نه اورې؟ په دې د دین خبرې ولې نه اورې؟ په دې نعتونه واوره چې نه صبرېږې نعتونه واوره حمدونه واوره په دې د علماو بیانونه واوره. دا غلط مه استعمالوه. الله مه خفه کوه. الله مه خفه کوه او که الله دې خوشحاله که د خوشحالو کارخانه الله سره ده به تا خوشحاله کي او که الله دې خفه که بیا د غمونو کارخانه هم رب العالمین سره ده بیا به الله هم خفه کوي. دا لږ لږ پریشانۍ نه مه یارېږئ دا راځي په دنیا کې. دا هر چا له لږه لږه پریشاني راځي بیمار شي 2 ورځې بیا جوړ شي. دا لږې لږې پریشانۍ په هر چا راغلي دا راځي دې سره ګناه راځېږي دې سره مرتبې بلندېږي. لیکن د دشمنۍ پریشانۍ چې کله الله خفه شي په دا سر دله ټک درکړي په دا بچي دله ټک درکړي په دا مال دله ټک درکړي دغه شی بیا ښه نه دی. هغې نه دی الله مونږ ساتي. زمونږ حضرت امام ابو یوسف رحمت الله علیه کله چې د هارون الرشید زمانه کې چیف جسټس شو د ټولو ججانو مشر قاضي القضات به ورته پخوا وي اوس ورته چیف جسټس وایي د های کورټ هم نه د سپریم کورټ چیف جسټس. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی وایي څه وصیت راته وکړه. نو عقل دا وایي چې امام صاحب ورته ویلې وي چې ګورې نوکري دې ده تنخوا لالکه ښه هسې نه غفلت ته نه په وخت کې ونه شي او ته بعد قاضي جوړ شوې بې انصافي ده نه ونه شي. ګورې د انصاف کار کوه هسې نه د مالدار طرف ته او بادشاه طرف ته فیصله کې او غریب برباد نه کې. په کار دا وه چې دا نصیحت یې ورته کړی وې. لیکن حضرت امام ابو حنیفه ورته څه وایي دا نه وایي چې عدل کوه دا کوه هغه ته پته وه چې دا د ما شاګرد به کوي انصاف هغه کې دا شی شته. هغه ته پته وه چې امام ابو یوسف ما ماشوم لوی کړی دی زما غېږ کې لوی شوی دی. ابو یوسف ته ما قرآن خولی دی ما حدیث او ما ورته مسائل خولی دی زه پیژنم دا هر څه به کوي او ورته څه نصیحت کوي. استاد جي نصیحت راته وکړه چیف جسټس شومه د دنیا لوی جج شومه څه به کومه. وایي بچې د الله ذکر کوه د الله ذکر کوه دو فایدو لپاره. یو چې ته د الله ذکر کې الله به دې مدد کوي. لوی ذمہداري دې په سر پرته ده د الله ذکر کې فذکر الله ها الله به دې یادوي او الله به تا یادوي. فاذکروني اذکرکم. او دویم چې ته عدالت کې ناست یې تا ته مدعي مدعی دواړه ولاړي او ستا په ژبه د خدای ذکر چلیږي او ته تقریر کې او تقریر په وخت کې خاموش او د الله ذکر چلیږي نو دا خلک به هم چې وګوره قاضي صاحب ذکر کوي من به هم ذکر شروع کړو. ستا د ذکر د وجې به خلک هم د الله ذکر کوي. ذکر ډېر لوی اهمیت لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره. هغه انسان چې الله یادوي هغه انسان چې الله نه یادوي مثال یې داسې دی لکه مړی او جمدی. د جمدي خلک قدر کوي او چې دغه پلار یې مړ شي وي شا به زر یې وړی جمدي ته ایسي لګوي دغه پلار چې مړ شي بیا نوم هم نه لري. خلک بیا دا نه وایي چې فلان کې قبر له وړو وی خدای مو بخه جنازې راواغېسته خدای مو بخه مړي له اوږه ورکې د مړي کټه بیا خلک مړی 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 ورته وایي بیا هغه خشته نوم نه لي پلار نه وایي بابا نه وایي جنازه ورته وایي مړی ورته وایي خیر او خلاص
او چې جمدی وي څونه عزت یې خلک کوي مړي باندې بیا څوک څه کوي ذکر والا ته رسول الله مبارک جمدی ویلی دی چې ذکر نه کوي هغه ته رسول الله مبارک مړی ویلی دی مړی او نبی علیه السلام فرمایي وی د دې ټولې دنیا حیات او جن دا د ما په نوم دی ګورې وی انسان دا بدن د دو څیزونه جوړ دی یو ته جسم بدن وی او بل ته روح وی دا دو څیزونه روح او بدن که دا روح تلار بیا ورته څه وایي مړی چې دا روح پکې وي جمدی دی چې دا روح پکې وي ځمکې ده او چې دا روح دی وت بیا یو ګز ځمکه ده یو دوه ګزه ځمکه ده چې دا روح پکې وي فوم بالغ ورته پروت وي او اعلی کټ کې بستره او قالین کې پروت وي او په فوم پروت وي چې روح ته ووته نو بیا په پوزه کې پروت وي د جنازې په کټ کې پروت وي چې دا روح پکې دی باباجي دی قدر سلام روح ته وت ارس ختم الله وی د دې ټولو کائناتو روح زما نوم دی چې زما نوم په دې کائناتو کې چلیږي کائنات به جمدي وي او که زما نوم ته ووت لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله چې تر څو په مخ د ځمکه زما نوم اخیستی شي قیامت به نه راځي او چې کلم په دې مخ د ځمکه زما نوم بند شو روح ته ووت کائنات مړ بیا به قیامت راځي وایي چې کومه اونه څانګه شنه ده دا زما ذکر کوي او چې زما ذکر بند شو څانګه وچه شي کم کب چې په دریاب کې زما ذکر کوي ډېرې کولو ګرځي او چې زما ذکر یې بند که د ښکاري په دام کې به راغلي یا به د بل کب په دام کې راغلي هغه به یې تیر کړي حتی کومې اوبه چې روانې دي زما ذکر به کوي چې ودرېدې زما ذکر بند شو بیا به ترې بوی دې څښا به شي او رسول الله مبارک فرمایي کومه جامه چې پاکه صفا ده زما ذکر کوي چې کله خیره نه شوه زما ذکر بند شو کومه مرغۍ چې زما ذکر کوي دا به جمدی ګرځي مزې دې کوي زما ذکر بند شو یا به د انسان په ښکار کې راشي یا د بلې غټې مرغۍ په ښکار کې به راشي نو رسول الله مبارک فرمایي چې د الله کائنات دا د الله په نوم او په ذکر باندې جمدي خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه یو ځل دا خبره کوله چې دا زه درته کوم چې د الله نوم د دې کائناتو روح دی د الله د نوم د وجې کائنات جمدي دي الله نوم ختم شو کائنات به ختمې مري به نو ابو علي ابن سینا لوی حکیم دی فلسفي دی فیلسوف او عقلي دلایل والا لوی شی دی په مجلس کې ناست دی هغه ورته او بادشاه هم دی وزیران هم دي لوی مجلس دی نو د بزرګانو د نیکانو علماو خو کار دا دی چې نصیحت پکې د هغه د الله د ذکر صفتونه په دې انقلاب راځي نو ورته وایي ابو علي ابن سینا فلسفي دی وی خواجه صاحب یو رکوټ لفظ او دونه دنیا کې انقلاب راولي یو الله لفظ بس خواجه صاحب هوښیارو هغه ابو علي ابن سینا ته مخ راوړو وی ای خر تو چې داري وی خره ته په څه پوهېږې ای خر تو چې داري خره ته په څه پوهېږې نو چې دی اوس یو د بادشاه لوی حکیم دی لوی حکیم او لوی فلسفي دی او ټول خلک یې قدر کوي او بادشاه لوی حیثیت ورکړی دی بادشاه مجلس کې ناست دی وزیران هم ناست دي او ته د بادشاه په مخ کې وزیر ته وایې خره ته په څه پوهېږې نو هغه بیا څه چل پې کېږي هلکه خفه کېږي نه خفه کېږي نو چې ابو علي ابن سینا ته یې د هغه رنګ زیړېده چې دا دې څه وایي ملا صاحب په شرمونو دی شرمونه با بادشاه وزیرانو مخکې د ته خر ووایي هغوی د ما څونه عزت کوي د هغوی غټه کیم یم ما ته خر ووایي دا رنګ یې بدلېږي 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 خولې ته بیږي په دا جمع کې او دا تاویږي چې خدای د ما ته خر ووایي دا خو زه په شرمونو دی ملا صاحب وشرمولم لږ ساعت تېر شو خواجه صاحب ځان قصد هغه کوزه کړی و بیا مخ وی کیم صاحب ابو علي ابن سینا د څه چل در باندې شو خولې د نه بیږي رنګ دې زیړ شو وجود دې رپېږي څه چل در باندې شو وی تا ما ته خر نه وی خر دې راته نه وی نور څه چل شو خواجه صاحب ورته وایي ابوالحسن خرقاني وی یو خر ده کې دونه انقلاب راوسته خدای نوم به انقلاب راولي که به نه خر مې درته ووایي اوس لکه د ګیرګټ بدلېږي را بدلېږي خولې د نه بیږي
نو خر لفظ انقلاب راولي، الله نوم به راولي که به نه راولي روحاني طور چې په قسم د چا د الله نوم اخیستی دی که نه بې قصده په ټوکو کې بیا هم کمال یې کړی دی. یو مثال دی، یو ماشوم یو هلک مثال در کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه، طایف ته لاړ، حنین او تاس هغه علاقې فتح شوې. چې واپس راته مکې سره خوا کې یو ځای کې پړه وغورځو، خیمې خښې کړې، دمه یې کوله. د مانځه وخت راغی، بلال صاحب ته وي بانګ ووایه. حضرت بلال بانګ وی. ماشومان د هغه کلي هغې خو بانګ نه و لیدی، چې تر بانګ یې نه و پېژندلی، خو کافر و ټول. د کلي هغه ماشومان راغونډ شو، د بلال پېښې یې کولې. بلال وی الله، ماشومان خو کوي دا پېښې که نه. بلال وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر. ماشومان ماشومان اوس هم د بانګونو پېښې کوي. پېښې به ته چې لمونځ کوې، یا د ماشوم لور دی نوسی دی وي، یا ماشوم زوی دی نو هغه هغسې ښکته پورته کېږي. ماشومان کې دې پېښې کولې. رسول الله مبارک صحابو ته یې دا واړه راونیسې، وړو منډې کړې، یو یې پکې راونیوه، نورو کور ته منډې کړې، یو یې پکې راټینګ کړه. هغه ته به ابو محذوره وې. تېری وس نبي علیه السلام ته یې ودرو، هغه یېرېدو چې بچې مه یېرېږه. وی څنګه دې وی وایه، پېښې شابه وایه. هغه وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. ورپسې بیا وایه شابه څنګه دې وی. د هغې حافظې مضبوطې وې. قرآن چې به یو ځل د حضور پاک نه واورېد بیا به یې یاد و. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. ای بچې دا یو ځل بیا ووایه، او لږ په زوره ووایه. دا یو ځل بیا ووایه، په زوره ووایه. هغه لږ په زوره کړې، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. وی زه مخکې ووایه، نو مخکې وایي چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. ورسول الله مبارک په دې سر ولې داسې لاس یې ښودی چې دا پېښې د بانګ پې کول. چې بانګ یې خلاص کړه، ابو محذوره ورته وایي رسول الله مبارک ته، وی صاحب دا کلمه مې زړه کې کېناسته، مسلمان مې کا. تا چې دا شهادت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله دوه ځله ماته ووایې، زړه مې کېناست، زړه کې کېناست، بس مسلمان مې کا. کلمې ورته ووایې، په مطلب یې پوه کړه، مسلمان شو. ورته یې بچې دا پېښو والا بانک چې تا باندې مه ووایې که نه، دا پېښو والا زه ته مې د مکې مؤذن کړم، دقسې بانک به وی. نو حضرت ابو محذوره چې به بانک وي داسې به وي، اشهد ان لا اله الا الله دا خو موږ دوه ځله وایو، دا به یې څلور ځله وي. اشهد ان محمد رسول الله موږ دوه ځله وایو، دا به یې څلور ځله وي. پېښې په پېښو کې د الله نوم اخلي، الله ورته ایمان ور نصیب کوي. نو چې ته بې پېښو تسبیح دې لاس کي او الله نوم اخلې، رښتیا ووایه خدای به تعالی کمال د کوي که به نه لري. د الله نوم کې خو ډېر برکت. حضرت ابراهیم علیه السلام ګډې چیلې یو ځل سرولې، ګډې چیلې. په دې ټولو پیغمبرانو خدای پاک دا ګډې چیلې څه ناسې سرولې. د دې ځان له وجې دي چې ولې ګډې چیلې سرولې. یو هلک و ډېر خوش اواز او خشته اواز سره، هغه ډېر په خوش اوازۍ د الله نوم واغېسته. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والهيبة والكبرياء والجبروت. دا الله نوم واغېست، د الله خشته صفات دي، اوس دی یې واغېستل. نو دا ښکلی اواز هم د الله لوی نعمت دی. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ورنږدې شو چې بچې یو ځل د الله دا نوم دغسې په خوش اوازۍ راته ووایه چې څنګه دې ووایي. هغه هلک ورته وایي باباجي څه به راکې، هغه پیغمبر دی اوس. باباجي څه به راکې، وایي بچې دا نیمې ګډې چیلې ستا شو، ده قربان د الله د نوم ده، ووایه راته.
هغه ورته بیا په ښکلي اواز وي سبحان ذي الملک والملکوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. یاره بچې ډېر خوند یې راکړ. یو ځل به بیا راته ونه وی، یو ځل به بیا ونه وی، بابا بیا به څه راکې؟ وایي دا باقي ګډه چې لږ ستا شوې. د الله د نوم نه قربان. یارانو زمونږ مینه نشته که نه چې رښتیا خبره مینه نشته، دروغ نه وایو. الله هلته بانګ ویلې کېږي، دلته زه په موبایل خبرې کوم. دا مینه ده؟ موبایل باندې چا سره خبرې کوې؟ ملګري سره. ملګري ښه دی که الله ښه دی؟ نه الله خبرې ته بس بند کړه موبایل. هغه ته یې ورور بانک شروع شي، وروسته به خبرې کوو. بند کړه. هلته اقامت شروع دی، ته هلته جومات نه وځې، هلو هلته هلو هلو کې او بار خبر. او څه مړه زمونږ د موبایل به څه خبرې، څه خبرې، څنګه یو جوړ یو په خیر یو. موږ لړه ستړي کي کله کله څوک وو، بعضې ټلیفون به وکړي راته څنګه یې ښه یم، بیا څنګه یې بیا هم ښه یم، نور څنګه یې نور هم ښه یم، ښه نو بیا څنګه یې نو ښه یم که نه. او نه ستا را نمبر مې پیدا کړه چې به چې تپوس وکړو ښه نو څنګه یې، یا خدای نو څنګه یې، خو دې شل ځله ووایې ښه یم که نه. دا زمونږ خبرې، یو خبره شل ځله لس ځله. جیبونه د بشیر جان څلور دي که پنځه په جیب کې پراته، څلور دي که پنځه، هر جیب چې ګورې د موبایلو ډک دی. بهر کې زه دی خو پې دا د دې سترګو د ګناه نه خو دا غریب خلاص دی، د یې غم نه خلاص، سترګو ګناه نه کوي، هغه واړه دي ورسره. او زما په خیال چې د ټولې دنیا نمبرې به ورته یاد دي. خدای ورته دا یو فلسفه او ملکه ورکړه. بچي جانه داسې دی که نه؟ زما څه نمبر دی؟ ده هغه دې یاد دی. موږ د خپلې نمبر اکثر نه یاده، خپل خو خیال یاد دي، خو دا نورې نه یاده، او دته بیا ټولې یاد دي. حاصل د خبرې دا دی چې هغه د الله د نوم سره مینه نشته. الله دې زمونږ په زړونو کې د خپل ذات مینه پیدا کړي بس. دلته باج ویلې کېږي، هلته هلو، دلته اقامت دی، هلته هلو، تکبیر الله فوت شو هلو. هلکه هلته تلاوت به کوي، ټنګ بوټنګي، زر به قرآن شریف بند کړي. خبر یاده کړه، خدای نېکبخته، خدای مخکې دی که بنده مخکې دی؟ یا سادهګانو کوم طرف روان یې؟ شیطاني وسوسې دي. هغه مینه دې ته وایي. اوس نو بیا ورته وایي څه به راکوي باقي؟ بیا ورته په خوشتي اواز وایي یاره بچې یو ځل به بیا راته وایي ای باباجي څه به راکړې؟ ګډه چیلی خدای م راکړې، نور به څه راکړې؟ ای بچې دا ګډې چیلی سرول به غواړي که نه؟ زه به یې درله وسروم، شپونکۍ به دې شم. خو د الله دا نوم راته دغسې خشته ووایه. ای باباجي مبارک، زه انسان نه یم، زه د الله فرشته یم. الله راولېږلم چې ته لاړ شې زما دا خلیل وګوره چې د ده په زړه کې زما د نوم څونه قدر دی، زما د نوم څومره قیمت د سره په لکې پروت دی او څونه قدر دی. دې له رب رالیږلې، مبارک دې شه، ودې ګټله ودې ګټله. د ټولې دنیا مقابله کې د الله د نوم مقابله کې ته دنیا م غورځې. او دې پسې یو خبر را یاده شوه چې کله مړ کېده ملک الموت وله راغی، نو ملک الموت دې پیغمبر سره د مرګ په وخت کې لږه مشوره کوي. دا د دې پیغمبر عزت دی. وایي ستا ټیم پوره دی، وایي لږ وخت پکې شته، وایي لږ غوندې وخت دی. وایي د ما یو سوال جواب پکې الله له وړې شي. وایي الله ته ووایه چې ابراهیم وایي هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله، داسې دوست به دې لیدي چې دوست وجنې؟ زه ستا دوست یم، ولې مې مړ کړې؟ دا یو سوال جواب له ورسره. ملک الموت وی ښه. او ملک الموت لاړ، الله له واپس راغی. وی رب مې څه ووی؟ وی رب دې وی هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله، داسې دوست به مې دې چېرته لیدي چې د خپل دوست ملاقات یې نه خوښه؟ داسې دوست به دې لیدي چې د خپل دوست ملاقات یې نه خوښه؟ مرګ خو یوصل الحبیب الی الحبیب، دا خو دوست سره میلاوی. بس وی عجل عجل عجل، زما روح زما صاحب بدن د الله د ملاقات نه قربان، زر سا وباسه چې دوست ته مې زر ورسوه. زما رونو د الله نوم چې څوک اخلي او ذکر کوي دا په مینه کېږي، دا د الله سره مینه ده. او که د الله سره مینه نی که نه او محبت نی، دی به د خدای نوم نه اخلي. او د الله یو تاتاري بادشاه
په یو علاقه باندې دربند ورته وایي، په هغه دربند باندې حمله وکړه. خو دا تاتاریان خو ډېر ظالمان وو، ډېر ظالمان وو. نو چې دې سیک او دا دربند د مسلمانانو ښار و، نو چې څنګه ده حمله وکړه په دربند باندې، نو چې مسلمانانو ته پته ولګي چې دا ظالم خو راغی دی، خو به اوس موږ هم وژني، زموږ بچي به هم وژني، ښځو سره به مو سره څه کوي. بس دې ټولو اعلان وکړو چې دا کلي ورته پرېږدو، تښتو ترې هجرت کوو. که د کلي نه ووت خو خپل کلي ته به راشو، که رانغې طاقت د مقابلې موږ نه شو لرلی، نو بس بل ځای به چېرته اوسېږو. ټول کلي د دربند نه ووت، مسلمانانو تښتېده. تاتاري بادشاه چې څنګه راغی په دربند یې حمله وکړه، کلي ګډو څوک شته نه، نه هلکان شته نه جینکۍ، ټولو خلکو هجرت کړی، تښتېدلي. بس دیم خوشحاله شو، وایي زما روب هم ولیده، زما د راتلو نه مخکې رالې کلی خالي پروت دی. وایي صاحب یو دوه کسه پکې شته. وایي څوک دي؟ وایي جومات کې یو دوه کسان دي. وایي راولئ، راوسته شیخ احمد دربندي رحمت الله علیه، دا د نقشبندیې طریقې یو لوی بزرګ دی، پیر دی. دی راوسته، اتکړی ورته واچولې، او یو ورسره یو مرید دی، هغې هم راوست، اتکړی ورته واچولې. تاتاري بادشاه ورته وایي شهزاده، وایي تا ته پته وه چې زه په دې دربند راځم؟ وایي او. وایي زما روب درته معلوم و؟ وایي او. وایي ټول خلک لاړل وتښتېدل زما د یارې نه؟ وایي او. وایي ته ولې ونه تښتېدې؟ اخر ولې ونه تښتېدې؟ وایي زه خو د خدای کور کې ناست یم، د خدای کور ولې پرېږدم؟ خلک خپلو کورونو کې هغې پرېښودل، زه خو د الله کور کې وم، د الله کور ولې پرېږدم؟ اوس پرته پته ولګي داسې صدا درکړم چې یاد ساتئ. ټول ما نه ویارېدل، ته جومات کې ناست دی. شیخ احمد دربندي رحمت الله علیه چې دا واورېدل، یو تېزې چغې سره وویې، وی الله، او چې وی الله، نو اتکړی اوښلی دی په ځمکه پرېوت. پوه کې زولنی دی اوښلی دی په ځمکه پرېوت، د مرید اتکړی او زولنی په ځمکه پرېوتی. نو چې تاتاري بادشاه وکتل، په هغې دونه غټه سر وکړو چې هغه نوکرانو ته یې فوج ولاته وي دا بوځئ، خپل جومات ته یې بوځئ. دوی ته غږ ونه کړي، اوس په بل غم ونه وو. د اوسپنې هغه اتکړی وشلی دی نه که بل چغې د الله وله مونږ ته ونه شلی، مونږ غرق نه کړي، دا بوځئ خپل جومات ته. ونه په سچه د الله نوم والا، په محبت د الله نوم اخلا. مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دی، انور شاه کشمیری رحمت الله علیه، مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه، و شیخ الهند سے مولانا محمود حسن رحمت الله علیه نم سبق وینو، د شپې به هم تکرار کو، د طالبانو به یو بل سره سبقونه اړول، یو به واړو نور به ته غوږ کېښود، بل به واړو بل. وایي ما خپلو ملګرو سره هغه دیو ټلویزیون وایي د انګریزۍ کې خپل تکرار کو، وایي په یو ځای زه هم نه پوهېدم، ملګري مې هم نه پوهېدل. اوس دا ځای داسې دی چې که په دې مونږ پوه نه شو، نو سهار له سبق دې سره تړلی دی، په هغې مونږ نه پوهېږو. یو ملګري په هغه ځای پوه نه شو، سوچونه. وایي مولانا شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه به زما ډېر خیال ساتي. وایي ما ته ټولو وایي چې اشرف علي داسې وکړه چې ته لاړ شه او د شیخ الهند صاحب نه په دې ټکي ځان پوه کړه په دې سبق، که دا مونږ زده نه کړو وروستو سبق دې سره جوړ دی، پر سباني سبق هم نه پوهېږو. وایي ما کتاب ترخ کې واغېشته، شیخ الهند صاحب چې به سهار مونځ ته راغې، مانځه نه پس به خانقاه ته ته ذکر به کوو، نو ما وی چې دې مونځ سینګ خلاص کړي زه به ور مخکې شم، نو زه به ورته ودرېږم، دا ځای به دې زده کړم. اوس سخت یخني وه. وایي سهار لاړم شیخ الهند صاحب جومات ته جمع ورکړه چې مونځ یې وکړو، دې سینګ روان شو، نو زه ورتېز شوم، او بس ما نه لږه سستي وشوه، دې رانه بیا خانقاه ته کوټې ته ننوتې او دننه ځان پسې کونډه لګولې. وایي ما چې اشرف علي دا دې څه غلطي وکړه، ناراستي دې وکړه، دا به اوس څه کېږي، دا خو دلته کې دې لګیا دی، خپل ذکر و اذکار به کوي، نور چې وخېږي اشراق به کوي، هغې نه پس به راوځي، بیا به دي درس لا، دا خو غلطي دې وکړه، ځان سره اوس لګېم چې لږ وختي راغلی وم، صف کې مخکې به ولاړ وم، نو زه به یې لیدم، ما سبق مې ورته ویل، دا وروستو رالې شاته دا څه وکړل. وی رالم د هغه د کمرې خوا کې ودرېدم، ما ځان له سزا ورکوله چې ورېږه چې بیا داسې نه کوې اشرف علي. نو په یخه یخنۍ کې ولاړ یم، کتاب مې ترخ کې نیولی.
وی یخني مې داسې کېږي چې وړک شم. خو مې چې نه همدلته به ولاړ یم. وی شیخ الهند صاحب دننه لګیا دی ذکر کوي لا اله الا الله لا اله الا الله د الله ذکر شروع ده. وی د دروازې سره زه ورو ورو اورم. وی قسم دې ذکر هغه کوي خوند ماله راکوي ذکر راکوي خوند ماله راکوي. وی چې کله نور راوخته او دا خپل د اشراق هغه مکروه وخت ختم شو مونځ وکړو او سنګ راووته ترخ کې مې کتاب و وی ما ته وایي چې اشرف علي څه دي خو چې ما شیخ الهند ته وکتل نو په یخه یخنۍ کې زه پیدم هغه دومره شوق سره ذکرونه کړي وو چې جامع د خولو شوړ پوړ په تندي د خولو به روانې وی ما ته چې حضرت دې ځای باندې نه زه پوه شوی ما نه پې زما ملګري پوه دي نننی سبق بیا ګران دی نو چې دې باندې مو پوه کړئ. وی شیخ الهند په ولاړه لګیا شو صرف کینونه وی نه په ولاړه لګیا شو او داسې تحقیق یې په هغې کې وکړو چې نه په الفاظو پوهېږم نه په معنا پوهېږم چې دې څه وایي نه په لفظ پوهېږم نه په معنا. ما ته چې اشرف علي پوه شوې ما چې صاحب لږ راښکته شه پوه نه شوم لږ راښکته شه هېڅ باندې پوه نه شوم. وی بیا تحقیق دوباره شروع کړو وی په دې دویم تحقیق کې په الفاظو خو پوهېدم خو په مقصد بیا نه پوهېدم. وی ما ته ورته وی چې سبق اخلاص کړ وی چې اشرف علي پوه شوې وی ما چې صاحب پوه نه شوم لږ نور هم ښکته شه اوچت روانې لږ ښکته شه. وی اشرف علي دې وخت کې نه کېږي بل وخت به درته بیا وویم وره دا د الله سره نسبت دی. یو مثال به درکړم تاسو پېښه پوه شئ. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی حضور پاک یو ځل ناستې وی دې کې زه ورغلم وحی راغلی وه وی چې ورغلم او کېناستم عایشه خپله بیبي ده څومره یې خوښه ده د ابوبکر صدیق لور ده. وی ما ته من انت څوک یې ما وی چې عایشه من عایشه څوک ده نه پېژنم. ما وی ابنتو ابي بکرن د ابوبکر لور ده په ما نه پېژنې ابوبکر لور ستا بیبي م که وی من ابوبکر ابوبکر څوک ده هم نه پېژنم. ما وی ابن ابي قحافه د ابو قحافه زوی دی. وی من ابو قحافه څوک دی وی او یارېدم ترې روانه شوه. دومره الله سره مضبوط نسبت دی چې دې وخت کې خپله بیبي عایشه نه پېژني هغه یارې غار چې ټول عمر ملګری دی ابوبکر نه پېژني د ابوبکر د پلار نوم پېژني چې د الله څوک دی. داسې ذکر به کېده دغه ذکرت کړی ماته دغه ذکر د بل مسلمان په زړه کې اثر پیدا کوي. دغه ذکر د اشرف علي نه حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه کوم شخصیت یې جوړ کړ. یو مثال درکو د رضا سابق صاحب به تاسو ټولو پېژنده الله دې وبخي تاسو زموږ د رجوع فیصلې به کړو. صبیح الدین سابق صاحب جماعت کې ناست یم الله شاهد دی الله ګواه دی دا خبره دې ما په خپله اورېدلې بلکې یوازې ما نه دا هغه ډېره دینو کې کړې دا خبره چې زه په دیوبند کې وم او صاحبزاد عبدالباري جان صاحب زموږ دا عمر زو تاسو پېژنده به عبدالباري جان صاحب یو راسره دی. درېیم هم د یو کس نوم واخېسته خو هغه زه درته نه اخلم بده ده. 3 کسان مونږ په دیوبند کې وو سبق هم وی مونږ وی چې ځو تانبون ته د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات به وکړو. وی دا درېیم ملګري راته وی چې مړه تاسو زګار یې اشرف علي تانوي صاحب څه کوی خو لګیا دی او لنګرې دی او پیري ده او باسکټ دی او خلکو نه پیسې او مریدان پیسې راوړي دې ته ناست دی په ده څه کوی ډېر بد یې مونږ خدای دې بې خو باسه خوله به دې کږه شي خو لوی عالم دی یوازې داسې پیر نه دی لوی عالم دی بزرګ دی وی لرې شي بلکې مرګې نشته خو دا پیسو ته ناست دی خلک پیسې راوړي واسکټ کې ورته اچوي پیسې راوړي لنګرونه دي مونږ وی بس هلکه که ته ځې او که ته نه ځې مونږ خدای نه لاړو ته خو ګډې وډې وې وی بیا ته وی چې دا تماشه خو به وکړو که نه وی لاړو تانبون ته خو په لار هم دی خدای وایي لګیا یې د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه غیبتونه کوي. وی چې خانقاه ته ورسېدو نو دغه وخت کې مولانا اشرف علي صاحب اخیري عمر کې دی بوډا دی او بیمار دی خلک به ملاقات له راتلل
او د ملاقات قانون دا دی چې بل له به تکلیف نه ورکې. دا قانونه مو پیژنئ. بعضې خلک د یو عالم یا د یو پیر صاحب ملاقات ته لاړ شي، بیا تې ځي نه. دا ملاقات کې ضروري خبره وکړو، بیا سلام علیکم. بل له به تکلیف نه ورکې. ضرر منه رسئ، دا قانون دی. نو مولانا اشرف علي صاحب بار یو کس کېنولی و د خانقاه مشر، نو هغه ته به چې دا خلک پوهیو چې زما وخت ضایع نه کړي. هغه دومره کتابونه لیکلي دي، دومره کتابونه، چا شاګردانو چې علما وایي چې د ژوند په ورځې تقسیم کې د ژوند ورځې د پاڼو نه زیاتې دي، د ژوند د ورځو نه یې پاڼې زیاتې دي. نو وایي هغه چې د خانقاه کوم مشر مرید هغه وایي کوم ځای نه رالی؟ مونږ وایي د دیوبند نه. څه له رالی؟ مولانا اشرف علي صاحب ملاقات له. وایي داسې کار دی، ابدا تپوسونه کوي یو درې، جواب یې تیار کړئ. ابدا تپوس کی کون ہو چې تاسو د ځان تیار کړئ. کہاں سے آئے ہو، کم ځای نه راغلی یې چې جواب تیار یې. کس لیے آئے ہیں چې تاسو جواب تیار یې. بس دا درې خبرې. ګورئ که دوا له راغلی وی دوا له راغلی، که د مسلې تپوس ته راغلی وی مسلې تپوس ته راغلی، که بیعت ته راغلی وی بیعت ته. دریو کې به یو وایه، ټول به نه وایه، او بیا به اشارې کې نظر به روځی. وایي چې هغه دا خبرې کولې مونږ له ورپېد. وایي یارولو داسې هیبت را باندې راغی. وایي چې ورننوتو، وایي مولانا اشرف علي صاحب ناست و، مونږ ودرېدو. وایي کون ہے؟ کون ہو؟ څوک یې؟ مونږ وایي حضرت طالب العلم ہے. کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہو؟ کم ځای نه راغلی ہے؟ ہم دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں. دیوبند نه راغلی. کس لیے آئے ہیں؟ څه له راغلی ہے؟ مونږ وایي بغرض دعا حاضر ہوئے ہیں، دعا له راغلی. بس سابق وایي ما ته یې وکتل، عبدالباري جان صاحبزاده صاحب ته یې وکتل. وایي تشریف راکې کښېنئ. وایي چې دې درېیم ته یې وکتل، کېناسته. مونږ خو کېناستو، چې درېیم ته یې وکتل چې په لاره یې وله غیبت کو او غیبت کو. وایي ده ته وایي چې اٹھو خبیث، اٹھو خبیث. بس خبیث اٹھاؤ تو لو، زور سے زبردستی نکالو، نکل جاؤ خبیث کے بچے، باہر نکل جاؤ. خدای بس وی سړی په پټه پټ وایسته. موږ نه خولې وبهېده چې خدای پاکه دا څنګه درته په ده پېښ شو؟ دې ته کشف وایي، دې ته کشف. موږ یې وپېژنو، زموږ عزت وکړه چې تشریف راکړې، کښېنئ تشریف کښېنئ. هغه ته ویې خبیث، فوراً یې هغه وویست، په منډه یې ویسته. بس وایي مونږ پوه شو چې دا سړی خو د الله لوی ولی د زمانې دی. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه خو ډېر لوی سړی دی. وایي چې بار ووته، بل ته مې چې خوند یې درکړل. څنګه تا وایي دا پیر او دا پیسې او دا خانقاه او دا لنګرونه چې نخرې دې کولې، چا ورته ووایي؟ چا خبر که؟ وایي بیا سړی را پیدا چې دې سره څوک زه به ورسره وڅوک. دا مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه، دا د حاجي امداد الله صاحب مهاجر مکي د هغه مریدو، او د مولانا شیخ الهند مولانا محمود حسن خاص شاګردو او د هغه مریدو. ذکر چې که نه ذکر، دا د سړي په زړه کې الا بذکر الله تطمئن القلوب. الله فرمایي، زه نه وایم. مونږ وایو زړه خفه دی، زړه پریشانه، د ټینشن ګولۍ. الله وایي سان علاج ولې نه کوې؟ الا خبردار، داسې وړه خبره نه ده لکه یو سړی چاته اواز وکړي او اعلان وره خبر ده. الا خبردار بذکر الله تطمئن القلوب. طالبان په پوهېږي دا بذکر الله مخکې شوی دی. یو تقدیم د محق او تاخیر یوې فایده اختصاص ورکړي اثر. الا خاص د الله په نوم، خاص د الله په نوم تطمئن القلوب، په زړونه مطمئن کېږي، په بل شي نه. د الله په نوم په زړه کې اطمینان راځي. زمانو الله ذکر به کوئ، ښه لږ مهرباني وکړئ، الله طرف ته لږه توجه وکړئ او د الله ذکر کوئ. پریشانی به نه انشاءالله راځي. وی بس معمولي به وي، دا نه چې نه انسان د خامخا راځي، خو هغه پریشاني چې هغه ته له ټینشن ګولۍ ولا خورئ هغې نه به پرې خلاص وي. نو د الله پاک یو ټیم ځان له مقرر کړئ، سار وایې، ماسپښین، مازدیګر، او په لاره چې دی او زما په خیال په 10 روپۍ دی که په 15 روپۍ تسبیح کېږي.
تسبیح ځان سره ساتئ. تسبیح کې دا برکت دی چې جیب کې پرتې وي او لاس دې ورښکته کړه او هسې دې مو سره لاس وجنګېد نو الله به در یاد شي. دا مذکر دی، الله سړي ته رایادوي. که تسبیح د جیب کې نه خدای به درته نه یادېږي، خو که جیب کې تسبیح پرتې وي او ګوته دې وجنګېدې الله درته یادېږي. نو ذکر کوئ ډېر د موبایل او د فیسبوکونو له ډېر زیات زور مو ورکوئ. ضرورت لپاره استعمالوئ. تقریرونه پې اورئ، د علماو بیانات اورئ، درسونه پې دا فایدهمند نعتخوانۍ پې خیر دی اورئ، فایدهمنده خبره. لیکن فضول په هغې کې تصویرونه او فلمونه او ډرامې کتل قسم خدای دا دنیا کې هم د انسان لپاره تباهي ده او آخرت کې هم تباهي ده. نو ذکر کوئ ښه. تاسو ذکر خو ډېر اسان دی، لا اله الا الله، لا اله الا الله. زر پیرې چې انشاءالله هر مسلمان یې روزانه وایي ښه. ډېر لږ وخت پې لګي، زر پیرې وایه او چې سل پوره کې لا اله الا الله نو سلو پسې وایه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا سل ډېر زر کېږي، په اسانه کېږي. او یو درود شریف وایه. د درود شریف فضیلت پرته چې د بل وخت بیان کوم انشاءالله. ماسخوتن چې خصوصا سملی نو درود شریف وایه. یو 200 پیرې خامخا وایه. هر یو درود اللهم صل چې راځي ویلی شي. خو دا مونځ کې چې کوم ووایو درود ابراهیمي دا بیا ډېر بهتر دی.